که ښایسته ژوند غواړئ، که برکتي ژوند غواړئ، که الله ته د نږدې کېدو هغه زندګي غواړئ چې الله ته پکې نږدې او الله دنې راضي، نو د هغې دپاره به درېیم کار دا کې ډېر استغفار ویل سره د دې چې په ګناهونو باندې به همیشوالی نه کې. دا دواړه خبرې وبسې تړلی شي. استغفار ډېر وایم او ګناهونو به یې همیشوالی کوم، دا هم فایده نه ورکوي. لکه یو سړی دی توبه وباسم او ګناه نه پرېږدم، فایده ورکوي؟ د توبه هېڅ فایده نه ورکوي. یاره بس زه نور الله ته واپس کېږم او توبه مې ده مونځ نه کوم، داسې توبه شو. دا پلاني ګناه زما نه شوې ده بس نور الله ته واپس کېږم او ګناه کوم، دا تاله فایده نه درکوي. دا استغفار، دا توبې، دا تاله فایده نه درکوي چې څو پورې تا ګناه پرېښودي نه وي او الله ته واپس شوی نه وي، د هغه وخته پورې تاله فایده نه درکوي. ګوره په دې ځمکه کې الله لوی برکت اچولی، په دې ځمکه کې الله لوی برکت اچولی دی. د الله په دې شریعت کې لوی برکت دی، په قرآن او حدیث کې لوی برکت دی. کله کله یو انسان په دې برکتونو پسې منډې وایي چې زما په دې ژوند کې برکت راشي، خو نه میلاویږي ورته. د ده او د برکت په منځ کې پردې ژوند یې نه مزېدار کېږي، ډېرې منډې پسې وایي. وجه څه ده؟ د هغې وجه د الله نه لرې کېده. ښه نو دا پردې به ختموو په څه؟ دا چې د ده او د برکت په منځ کې راغلي دي هغه ختمېږي په ډېر استغفار سره. که موږ ته استغفار له زور ورکو او د الله نه بخښنه غواړو، په مخه دا ورد کوو استغفر الله، د دې چې کوم نورې صیغې دي هغه استعمالوو، هغه پردې چې کومې زما او د برکت په منځ کې دي هغه پردې به څه شي؟ هغه به وسوځي، هغه به وسوځي د دې استغفار په ګرمایش سره، د توبې په ګرمایش سره به هغه پردې وسوځي، هغه دیوال به مات شي. او چې کله هغه دیوال مات شو او چې کله هغه پردې وسوځېدې ستا ژوند کې به برکت راشي. استغفار ډېر ډېر او ډېر سهار او ماښام په مخه الله ته واپس کېږه. کله د نم ګناه وشي ډایرک الله ته واپس کېږه او هغه ګناه پرېږده، په ژوند کې به دې برکت وي. الله د مؤمنانو دا شان ذکر کړی. ګوره مؤمنان دا نه چې د ګناهونو نه پاک دي، ګناهونو نه پاکوالی صرف د چا دپاره دی؟ د پیغمبرانو دپاره. نو خو د هر چا نه ګناه کېږي، خو کوم چې اوچت مرتبې اوچتې درجې والا مؤمنان دي او خپل رب یې پېژندلی، د هغوی نه هم ګناه کېږي. یو خو د هغوی نه ګناه لږه کېږي، نادراً ته کېږي، کله کله ته کېږي. یو پکې دا خبره ده په هغو کې. دویمه الله څه وایي؟ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، کله چې د دوی نه ګناه وشي او ځان سره ظلم وکړي، دا مؤمنان زه اوچتې مرتبې والا مؤمنان وي. که ته ژوند کې برکت غواړې نو دغه مرتبې ته به ځان رسې. ګوره د هغوی طریقه څه ده؟ ګناه ته وشو ځان سره یې ظلم وکړو، نو څه کار کوي؟ ذکروا الله، ډایرک ورته الله رایاد شي. دا په دې اوچتو مؤمنانو کې دا لوی صفت دی. کله هم د الله نافرماني ته زړه وشي او خواهشات پې زور راولي او شیطان پې زور راولي، ده ته څوک رایاد شي؟ الله ورته رایاد شي. راشه وایي د پلاني له دوکه ورکړه، په عرش باندې رب دی څنګه دوکه ورکړي. راشه فحش فلم او تصویر ګورو، نه په عرش باندې رب دی، هغه له به څه جواب ورکړي. راشه دا کوه، راشه هره ګناه، الغرض هره ګناه چې دی کوي ذکروا الله، څوک ورته رایاد شي؟ الله ورته رایاد شي. ښه چې الله ورته رایاد شي فاستغفروا لذنوبهم، نو بیا استغفار، دکه زما مقصد. الله ورته رایاد شي نو بیا بخښنې غواړي د الله. ومن یغفر الذنوب الا الله، او د الله نه له هغه څوک ګناهونه نه شي بخښلی. ګوره لوی صفت به وکړي څه دی؟ ولم يصروا على ما فعلوا
او کومه ګناه چې دي شوې ده په هغې اصرار نه کوي ولې په مخه یې نه کوي بیا بس پرېږدي